اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې زړور له خیالي ګل سره جوړجاړی وکړ تر څو زړور خان خوشي کړي. خیالي ګل هم ورسره ومنله. اوس به دا واورو چې فرید د مطلب شاه د رسوا کولو لپاره کوم پلان نیولی. انجینر صاحب فریده خیرت خو سوال جواب دې کړو چې ما در سره کار دی ته راشه. دا دی زه خو راغلم. خیالي ګله ډېر دې ښه وکړه. ته مې د دې لپاره راوغوښتې چې ته خو اسم د امن کمیټې ساتونکی او لارې ګودرې څارې، نو مونږ ویل چې تا ته یو بل کار هم وسپارو. څه کار؟ کار دا ده چې د مطلب شاه څارنه ده. هغه خو تا کله لیدلی نه ده چې غره ته ځي راځي؟ ولې نه، ما خو څو ځلې لیدلی چې ځي راځي، خو په دې پوه نه یم چې هلته څه کوي. په هغې خو ټول خلک پوهېږي چې مطلب شاه په غره کې څه کوي، خو زمونږ لپاره اوس دا خبره نه ده په کار. مونږ ته صرف مطلب شاه په کار دی، مطلب شاه چې بس د غره طرف ته ځي ونیول شي، نو دا کار به ته وکړې. زه به 100 وارې وکم، خو انجینر صاحب فریده یوازې به دا کار زه څنګه وکم؟ نه نه خیالي ګله ته یوازې نه یې او نه په تا باندې مونږ یوازې مطلب شاه نیسو، تا سره به نور خلک هم وي، خو بس مشري به یې ستایي چې مطلب شاه دې ونیو نو شورا ته سم د واره راورسوه. ګورې بانو درنه خوشي نه شي او چې مطلب شاه دې راورسو نو کېدی شي تا ته انعامونه هم درکړل شي. بیا نو ستا بالام ته نه خلاصه ده. درته ویم خوشي مې که کنې د لاسه مې خوږېږي. زورونه مه کوه، دونه ورسه مې خوږېږي، تا خو د 100 ورځې ځان نشي خلاصولی. مخکې شه کنې اوس دې د خولې خوند برابرو. عجب ګله تا څنګه دې په دې شین سهار باندې سړی مخکې کړی دی؟ کومه خوا دا د شورا بندي نه دی؟ ولې نه دی بندي دی، د خو د تېښتې کوښښ کوو، خو دا ښه ده چې زه پرې رالم او په لاره کې مې ونیو. خوشي مې که مه کوه چې زورونه مه کوه، خوشي مې که. سلطانه راشه دا سړی را سره قابو که. په دواړو سترګو دا یو لاس یې ته ونیسه، دا بل لاس یې ما ته پرېږده. دا خو هماغه دی که نه چې ما سره یې جنګ کړی و او زه یې وهلی ومه. مخکې شه لکه چې هغه دغه ونه کړي. سلطانه ګوره ښه به درته نه شي. که ما ته ښه کېږي او که نه تا ته خو به ښه شي که نه. شورا په کوم نیت بندي کړی او ته تښتې، که داسې وتښتې نو نوره به هم درته بده شي. دا خو څوک یم که نه زړور خانه، ویمه خیر دی په همدې کې دی چې په چوپه خوله را سره روان شي، که نه یې دلته د بوسو خوسۍ جوړوم. تر اوسه خو یوازې ومه، اوس دغه دی سلطان هم را سره دی او زه حیران دې ته یم چې ته را خلاص شوې څنګه یې؟ ستا دپاره خو څوکیدار مقرر و، د هر چا خپل نوبت و. ما به ویسئ ګوره بیا به هم را خلاصېږم. بیا تا غوندې 100 هم نسي را خلاصېدلی. عجب ګله مخکې که او که نه په دې سټ کې سکان ورکه. همدغسې مې زړه دی. مخکې شه د بند نه تښتي، هغه هم د شورا د بند نه. ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام. په دې تلیفونونه مې راته زړه شین که، تاسو ته دا زنګ ولې نه درځي؟ ملک صاحب ما تلیفون خو خلاص دی، خو کله دلته کار نه کوي، انتن پې نه وي. اوس وایه ملک صاحب خیرت خو دی؟ خیرت چېرته دی؟ کور مې سېزل کېږي. کور د کنډو کلي شورا فیصله کړې ده چې د ملک کور وسېځئ. څه کور درته سېځي؟ په دې شورا کې دا فیصله چا کړې چې زه ورسره حساب او کتاب وکړم؟ ژوندی به رانه ونه ګرځېږي ملک صاحب. یو کس نه دی، دوه نه دي، ټوله شورا ده. داسې وکئ 1000 تر 1000 زما تر کوره ځان را ورسوئ چې کور مې د سېزلو نه بچ شي، که نه سېځي راته. ملک صاحب موږ به درشو په دواړو سترګو، خو دلته د غره د قانونو سره څه شی وکړو؟ قانونه دې په تندر ولګېږي
چې زه نه یم زما کور نه وي نو کانونه به څه کو او بیا ټول خو نه راځئ خو نیم شئ که نه نیم زما ساتلو دپاره راشئ نیم هملته پاتې شئ سمه ده ملک صاحب بس موږ کوشش کوو له خیره سره چې ځان در ورسوو هغه که په توره شپه کې وي ستا کور به رانه ونه سېزل شي والکانو شابه تکړه شئ تیږې پوره کړئ بیا ماته آواز وکئ زه دلته انجینر صاحب فرید سره یو څو خبرې کوم انجینر صاحب فریده ما ویل چې دغه بم څه معلومات وشو که نه چې دا کوم ظالم ایښی و هی ګلولي بس ورکې که لا دقیق هسې معلوم نه دی خو په مطلب شاه باندې شکونه شته دی او داسې نښې نښانې دي چې موږ بیخي باورې کوي لکه څنګه نښې نښانې یو خو هغه چې دیوال یې وران کړی و بل هم کوم ثبوت شته و ګلولي په کومه شپه چې بم الوتو په هماغه شپه د سربند سره لیدل شوی و د کوچیانو شپانو لیدلی و او هغې ویل چې وسلوال هم ورسره و ښه چې داسې ده نو انجینر صاحب فریده بیا خو یې نیول پکار دي ولې یې نیسئ نه هسې نه چې سبا راته چېرته بل غم وګوري د ده د لاسه خو موږ ډېر تنګ یو څومره تاوان موږ ته ورسېدو که بیا راته چېرته تاوان راواړي نو څه به کوو ګلولي خیر دی ته ورخطا کېږه ما الله به خیر کړي بېشکه چې الله به خیر کړي خو زه هم غریب سړی یم زه به یې لانده وران دیوالونه جوړوم نو داسې خو والله که وشي په ما تاوان راځي د تاوان نه ډارېږم د تاوان لپاره اصول شته دی خو بس لږ صبر وکړه چې موږ په مطلب شاه باندې دا هر څه ثبوت کړو بیا به ستا د کار غم هم وشي او د تاوان هم نو دا به کله کېږي مطلب شاه خو اوس هم خلاصې تڼۍ ګرځي ګلولي ته ګوره شورا ورته دا میخی دی بس همدې ورځو کې له خیره سره ګیرېږي بیا به داسې وي که مطلب شاه هر څومره منکار وکړي خو منکرېدی به نه شي خدای دې وکړي نو چې د دې مصیبت نه خو خلاص شو یو خوا د شورا پوزیسون دی بل خوا د شورا دشمن په همدې باندې دنیا وخوړله خو نور یې نه شي خوړی درته مې وویله ښه تازه ګله وراره اوس به راشو د زړور خبرې ته په زړور باندې خو څوکیدار ولاړ و د هغه څوکیداري کېدله نو بیا دا څنګه تښتېدلی و همدغه پوښتنه ما د خیالي ګل ماما نه وکړله هغه وویلې چې زړور د حاجت رفع کولو لپاره ما نه غوښتنه وکړه چې خوشې مې که بس ما خوشې که چې څنګه یې لاسونه خوشې شو نو په ما یې راټوپ که او سړی رانه وتښتېده نو داسې په اسانه خیالي ګل خو څه کمزوری سړی نه دی که نه ژوبل کړی و سرداره که ما ته یې لاسونه وښوده خو زه دې خبرو پسې به نه ګرځېږو شکر دی چې سړی بیرته ونیول شو خدای تعالی دې عجب ګل کاکا سره ډېر ښه وکړي ووایم خدای دې تاسو سره هم ښه وکړي خو ګورئ زړور بندي دی بندي مېلمه نه دی چې تاسو پې زړه وسوځوئ دا خبره اوږدوئ ما را لنډې کوي عجب ګله نو څنګه یې را لنډه کړو اوس د زړور سره څه وکړو سرداره که ما ته پرېږدئ ما ته چې تر سبا پورې مې ته سړی جوړ نه کړ نو بیا زما په مخ باندې لاړې راتو کوي عجب ګل کاکا نو ته به ورسره څه وکړې زه یې دواره سابه په مالګه کوم داسې ټانګان دې درته جګ کړمه چې ته هم وې آفرین لاس او خپې ټول پې تړم او دې خپو ته یې کوتک نیسمه چې دا عقل یې سر ته راشي نه که نه داسې موږ کله کولی شو ولې نه شو کولی ولې دا ډېر سخت کار دی او که زړه مې سوځېږي نو بیا یې ما ته پرېږدئ ما ته تاسو نږدې مه راځئ زه پوه شه او زړور خو عجب ګل کاکا د اسلام په مبارک دین کې د بندیانو سره بد رویه کول په کار نه ده او هم په انساني قانون کې دا نشته ښه نو تازه ګله وراره بیا څه کول په کار دي چې د عجب ګل خبره هم نه مني په خپله خو به دې څه فکر کړی که نه موږ باید داسې رویه ورسره وکړو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب مطلب دا چې نه ورسره ډېر نرم لاړ شو او نه ورسره ډېر سخت که سزا هم ورکوو نو داسې سزا به ورکوو چې ورسره مناسبه وي
هسې نه الله دې مکړي چې د زړور په سر کې بیا موږ ګنهګار شو. بس بیا نو دې سزا باندې همدا ته فکر وکړه او موږ ته خبره جوړه کړه چې څه به ورسره کوو. دغه دی دا ټوپک خو د خیره سره پاک شو، اوس به یې بېرته وتړم. سکندره دا ټوپک دې وتړه او بیا کسان تیار کړه چې د ملک غني ځای ته ځان ورسوو. څه د ملک غني ځای ته ځان ورسوو؟ د څه دپاره؟ د هغه د کور ساتنې دپاره. د کنډو کلي شوراو کلیوالو فیصله کړې ده چې د ملک غني کور وسیځي. نو ملک تلیفون کړی و چې زما د کور ساتنې ته راشئ. هی نو دا ملک غني نه شو، زمونږ د ځان دپاره غضب شو. د ده له لاسه عبدالرحیم له ګوتو ووته، اوس هم نور خطر سره مخ کوي. موږ اوس کلي ته ورشو، ته څه وایې؟ جابر خانه چې نن سبا کنډو کلي ته ښکته کېدل دومره اسانه دي چې داسې ونه کړو بله لار او چاره هم نه لرو. زه او ته چې نن په غره کې اوسېږو د ملک غني له برکته ده، که نه نو زموږ ټوپکماري به نه وي او نه په دې غر کې به موږ واوسېږو. یاره جابر خانه، کله کله مې په دې خبرو تا نه زړه بد شي چې خبره د تورې راشي د ګټې راشي نو ته پکې سم د واره د ملک غني یادونه وکړې. ولې دا موږ خپله توره نه کوو؟ موږ توره کوو خو د ملک غني په واسطه. که هغه موږ ته کلي کې ځای نه وای راکړی، موږ سره یې راشه درشه نه وای کړی، نو زموږ په خوله باندې خو چا پیاز هم نه خوړل. او بله واوره سکندره، موږ باید ملک غني خفه نه کړو. ښه ځکه که ملک غني خفه شو نو هر څه په موږ باندې. سمه ده نو، بس چې څنګه ستا خوښئ. خو جابر خانه غر به پرېږدو نو چې موږ د ملک د کور ساتنې ته ځو؟ نه، غر ټول نه پرېږدو، یو څه کسان به پکې پرېږدو، نور به ښکته شو د ملک غني کور ته ساتنه به وکړو. ځه نو خلک راټول کړه او کوم یو چې په غره کې پاتې کېږي هغوی د غوږه وباسه چې دوه سترګې څلور کړي، هسې نه چې موږ کلي ته ښکته شو او دوی د ګواښ سره مخ شي. پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل زړور بیرته ونیوه او په دې کار کې ورسره سلطان مرسته وکړه. که چیرې زړور خان تښتېدلی وی نو آیا د ده کورنۍ پکې بدنامېدله؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولی پولی په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو راسره اړیکې ونیسئ: 0 3 3 50 0 0 6 3